هر انسان دا غواړي چې د ده زندګي پاکه او خوندوره او د خوشحالیو نه ډکه وي. د دې طریقه الله تعالی په قرآن کریم کې بیان کړې ده: من عمل صالحا، څوک چې نیک عمل وکړي، من ذکر او انثی، که نارینه وي او که ښځینه، وهو مؤمن، خو په داسې حال کې دا شرط ورسره دی چې ایمان یې راوړی وي، نو د دې بدله به دا وي د دې نیک عمل سره د ایمانه. الله فرمایي: فلنحینه حیاة طیبه، نو موږ به خامخا هغه ته پاکه او ښایسته زندګي ورکړو. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون، صرف دا نه چې د دنیا زندګي به یې ښکلې وي، بلکې د دې سره سره به الله فرمایي موږ به دوی ته د دوی اجر او مزدوري په ښایسته د هغه طریقې ورکړو چې دوی کوم عملونه کول، یعنې په بهتره طریقه به یې په آخرت کې هم بدله ورکړو. نو محترمو وروڼو، د دې آیت نه دا معلومیږي چې اصلي نیکمرغي په مال او شهرت کې نه ده، بلکې په ایمان او نیکو عملونو کې ده. که چیرې غواړې څوک چې ژوند یې ښایسته وي، نو ایمان باندې دې ټینګ شي او د ایمان سره دې نیک عملونه وکړي.